سلامونه دوستانو، ته مو روغ او جوړ خو خوشحاله به اوسئ. درنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې مې درته دغه طریقه راوړه د څنګه کولی شو هامسټر کمبوډ معلوم کړو چې موږ په هامسټر کمبوډ کې څومره ډالر ترلاسه کړي دي. نو دوستانو طریقه یې خورا اسانه ده. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که چېرته زموږ چینل کې نوي یاستئ او نوې دغه ویډیو راسره ګورئ او زموږ چینل ته لیدنه کوئ، هیله ده چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم درسره لایک کړئ. نو دوستانو، هامسټر کمبوډ شاید سبا ته خپل کار یا بل وروسته خپل کار پیل کړي. نو له هغې وروسته بیا دوی پری مایننګ پای ته رسوي او د لانچ کېدو کارونه به پیلوي او هغه بیا لانچ کېږي او موږ تاسو ته به ټوکان ویشل کېږي. نو دوستانو، دا چې موږ تاسو څومره کار کړی دی او څومره پیسې مو ګټلي دي، په دې کې څومره ډالر راسره دي، دغه مکمله طریقه اوس په هامسټر کمبوډ کې درته ښایم دوستانو. نو د دې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت ده چې تاسو به له پلی سټور څخه راډاونلوډ کړئ. هامسټر یارډ په نوم دی دوستانو دغه اپلیکیشن دی، چې د دغه لینک به زما د ټلیګرام چینل په چینل کې وي او زما د ټلیګرام چینل لینک چې دی هغه د ویډیو په ډسکرپشن کې شته دوستانو، او د ویډیو په کمنټ کې هم شته. هغه ځای څخه تاسو کلیک پرې واخلئ او زموږ چینل کې هم جوین شئ او دغه لینک به ترلاسه کړئ. را به شه دوستانو، همدغه به تاسو داسې راخلاص کړئ. دوستانو، د هامسټر کمبوډ رب چې کوم دی، نو دغه دوستانو اوس زموږ لینک دی. نو دغه به تاسو اوس څه کوئ دوستانو، په دې کې لومړی چې دی هغه په دې کې چې موږ تاسو سره دغه زموږ تاسو لیول های لیول کوم دی، را به شئ هامسټر کمبوډ ته. هامسټر کمبوډ چې راخلاص کړئ دوستانو، زموږ تاسو دغه لیول دی. دغه دوستانو ګرینډ ماسټر چې کوم دی نخم دی، زه نخم لیول کې هم زه راځم. مثلا اوس همدغه انتخابوم دلته دغه دی دوستانو، دغه ته به راشئ، داسې به کلیک واخلئ او په دوهم کې چې دی پراپر هاورز دی دوستانو. زموږ تاسو پراپر هاورز اوس ګورو، دغه زموږ تاسو پراپر هاورز دی دوستانو، یعنې ساعتواره ګټه چې 1,14,00,000 دی. راځو دغه دوستانو زه اوس دلته ورته لیکم چې زه مثلا 1,000,000 دغه هم دوستانو اوس داسې ورته لیکو. تاسو کتلی شئ دغه هم ورته ولیکل. او بل چې دی کوین دی، وایي تاسو عمومي کوین چې دی هغه څو دي. مثلا خپل عمومي رب کې بیا ډېر دي، نو په دې کې بیا یو څه کم دي، 121,000,000. نو زه راځم دغه اوس ورته لیکم. دومره دي دوستانو، نو دومره دي ما سره. او بل انوایټ فرینډ وایي تاسو څومره ملګري انوایټ کړي دي او دعوت کړي مې دي. ملګري به څنګه معلوموئ، را به شئ دوستانو په هامسټر کمبوډ کې لاندې فرینډ آپشن تاسو ته راځي. زما سره په دغه اکاونټ کې یو ریفرل دی دوستانو، دغه تاسو کتلی شئ یو ریفرل دی. زه راځم یو ریفرل ورته لیکم او کیز تاسو کلیانې څومره ترلاسه کړي دي، کلیانې به څنګه معلوموو. را به شئ هامسټر کمبوډ ته، چې کله هامسټر کمبوډ راخلاص کړئ پورته 28 کلیانې ما ترلاسه کړي دي او راځم 28 کلیانې هم دلته دوستانو زه ورته لیکم. دغه او سکیمز دوستانو، سکیمز موږ څومره ترلاسه کړي دي او څومره سکیمز موږ انلاک کړي دي. راځو د سکیمز لپاره دوستانو په دغه پورته بای سکیم باندې کلیک اخلو او په دې کې دوستانو اوس تاسو ته زه ښایم چې موږ څومره سکیم لرو. په دې کې یو هامسټر کمبوډ چې دی هغوی د خپل دی او یو او زما نوره 3 لاک کړي دي، یعنې انلاک کړي دي 1 2 3. زه راځم دغه سکیم زم ورته 3 انتخابوم او له هغې وروسته دوستانو د دوی سوشل میډیاو جوین دی دوستانو. هغه مونږ او تاسو هڅې هم کړي دي دوستانو. نو په دې کې دوستانو موږ تاسو ته وایي تاسو زموږ د یوټیوب څو ویډیوګانې کتلې دي، نو دا به څنګه معلوموو. او همدغه سکیم دوستانو راشئ بیا پورته په سی آل باندې کلیک واخلئ. کله چې په سی آل باندې کلیک دوستانو واخلئ، لاندې به تاسو اوس دلته پکې راشئ او دلته تاسو کتلی شئ واچ هامسټر یوټیوب ویډیو. وایي تاسو څومره کړي دي، ما 5 یوټیوب ویډیوګانې د دوی هامسټر چې دي هغه کتلې دي. راځو 5 انتخابوو او اپګریډ کار ټو لیول تاسو 15 لیول ته څو کارتونه رسولی دي. نو راځو اوس دغه هم ګورو چې موږ څومره کارتونه تر 15 لیول پر رسولی دي. راځو 5 کارتونه دوستانو ما 15 لیول ته رسولی دي. راځم 5 کارتونه انتخابوم او اپګریډ کار ټو لیول 25. وایي تاسو 25م لیول ته څومره کارتونه رسولی دي. راځو ګورو چې 25م لیول ته موږ کوم کارت رسولی دی او که نه. خو نه دوستانو، زموږ دغه غټ کوم ټاسک چې دغه پاتې دی 25م لیول ته مو نه دی رسولی، ځکه چې هغه باندې شاوخوا 1 بلیون کوین مصرفېږي. که چېرته یې موږ رسوو نو موږ تاسو ته هېڅ ضرورت نشته، هېڅکله یې مه رسوئ. په خپله هم بعضې یوټیوبرانو په یوټیوب کې ویډیوګانې اپلوډولې چې هامسټر کمبوډ
وایي چې باید 25م لیول ته حتما یو کارت ورسوئ. نو موږ هم په لومړي کې همداسې باور وکړ چې شاید په دې باندې ستونزه پیدا شي، خو داسې رسمي اعلان دوی نه دی کړی. ما خپل هم تر 800 میلیونه پورې کوین په دې باندې مصرف کړل چې تر 40م لیول مې KYC کارت ورسولو، خو هسې بې ځایه ګټه لاړه، کنې زما به تر 2 میلیونه هم زیات کوین وای. نو دغه هم دوستانو همداسې خالي پرېږدو. او اپګریډ کارتونه دوستانو وایي تاسو څومره کارتونه اپګریډ کړي دي. راځو دغه پورته لومړۍ برخه کې دوستانو اپګریډ کارت چې دی هغه موږ 50 کارتونه چې هغه اپګریډ کړي دي یعنې ترلاسه کړي مو دي. نو راځو په دغه 50 باندې کلیک اخلو. سبسکرایب ټو TG چینل وایي تاسو زموږ چینل څومره وخت کېږي چې استعمالوئ. نو دوستانو دغه مونږ او تاسو اوس لاندې برخه کې ګورو چې سبسکرایب ټو هامستر TG. نو 80 ډیز یعنې 80 ورځې کېږي چې زه دغه هامستر کمبوډ چې دی دغه استعمالوم. دغه هم دوستانو وشول. او انلک سپیشل کارت وایي تاسو آیا دغه کار انلک کړی دی او که مو نه دی کړی. نو دغه دوستانو مونږ تاسو نه دی انلک کړی دغه سپیشل کارت، دا هم همدغسې دوستانو مونږ تاسو پرېږدو. او بل چې دی دوستانو دغه ډېر مهم اپشن دی چې چټینګ از بارډ دوستانو. نو دغه چټینګ از بارډ چې چاته یعنې شین شوی وي هغو اکاونټ په خطر کې دی. نو راځو دغه ګورو چې آیا موږ ته شین شوی دی او که نه دی. ښه دوستانو بالکل خوشبختانه دغه زموږ ته نه دی شین شوی او زموږ اکاونټ کې کومه درغلي نشته. دغه هم همداسې دوستانو پرېږدو. او چا چې زیاتې کلیانې استعمال کړي وي او یو موبایل کې زیات اکاونټونه جوړ کړي یا کلیانې چې روباټونو څخه یې ترلاسه کړي وي په زیاتې تر 300 کلیانې چې چا ترلاسه کړي وي هغوی ته شاید دغه کار چې دغه شین وښیي. نو راځو دوستانو په دغه ځای باندې کلیک ورته اخلو. دغه ګیټینګ ډیټا دی اوس به موږ تاسو ته وښیي چې تاسو څومره ډالر په دې کې اکاونټ کې لرئ. ښه دوستانو دوی چې زموږ ته محاسبه وکړه هغه $11 کېږي. وایي تاسو $11 هامستر کمبوډ کې په دغه اکاونټ ترلاسه کړي دي. نو دغه دوستانو د دوی هسې یو محاسبه ده که نه، نو شاید همداسې یا وکېږي دغه محاسبه ترې او یا ونه کېږي. خو دومره مونږ تاسو ته وایي چې یاره تاسو دومره کار کړی دی او دومره ډالر مو ترلاسه کړي دي. نو $11 کېږي زما د دغه اکاونټ چې ما ترلاسه کړي دي په هامستر دوستانو. همدغه محاسبه ورته تاسو ته ما وښودله. تاسو هم خپل اکاونټونو باندې خپله محاسبه وکړئ تر څو تاسو هم معلوم کړئ چې څومره کار تاسو کړی دی په دې کې. نو دوستانو زه ویډیو نوره نه اوږدوم، ویډیو چې تر همدې ځایه وه. تاسو هېڅکله هم اوس خپل کوین بې ځایه مه مصرفوئ، کارډونه هم اوس مه اخلئ. صرف تاسو خپل ټوکن راټول کړئ تر څو هامستر کمبوډ چې لیست کېږي تاسو ته د خپلو ټوکنو ګټې دوستانو ورسېږي. نو ویډیو تر همدې ځایه که خوښ شوي مې لایک کړه، نورو ملګرو سره حتما دغه ویډیو شریکه کړئ تر څو هغوی هم په دې باندې پوه شي دغه طریقې څخه دوی هم کار واخلئ تر څو خپل اکاونټ وګورئ محاسبه یې کړي چې څومره ګټه یې کړې ده.